أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصلون مرات سورة بقرة ونوي نمبراتنا دوی میشي اولنې باب شروع چې دیږي جواب د هغه شبهات او هغه سوالاتو د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت چې کوم شی وو. یو دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی نه دی، وجدا وجدل دا وحی جبريل راوړي. دویم د نبی صلی الله علیه وسلم دې خبره کې تضاد او تناقض دی، کله وایي سحر حرام دی او کله وایي سليمان نبی دی هغه سحر کړی دی. درېمه شبهه په باره د هاروت او ماروت کې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ځکه منل په کارن دی دا وایي چې سحر ناروا حالم کې ملائکو کړي دي هاروت او ماروت. بل شبهه په باره د قول در عینا کې چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم داغه ملګرو صحابه کرامو څنګه تابعداري وکړو. کله چې دوی لفظ در عینا استعمالونه صحیح او موږ استعمال کې یې منع کی. دین ورسته به جواب د اخري شبهه چې دین د اسلام او دین د نبی صلی الله علیه وسلم موږ قابل اعتماد نه لري او د منلو. ساریو حکم او ماخام بل شپاړه اولس میشته بیت المقدس لمونځ شو، دین ورسته اوس کعبه لګرځو. دا نو څنګه دین دی؟ الله تعالی د دې پنځه اعتراضونو جوابونه کړی دي. دا اول دا د جبريل سره دښمنی الله او د ایمان نه خلاصېدل دي. آیات دلیل به دي چې يهود د ایمان نه خلاص. دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په کلام کې تضاد او تناقض نشته. دا موي شهر ناروا او سليمان علیه السلام د شهر مقابله کړې ده او شهر نه دی کړی. دریم هاروت او ماروت خوراغلی او د پاره د امتحان. د دواړو ویلو چې تاسو به د سیر نزد کوي چې تر څو نارینه او زنانه ما به کې جدای راولي. هغه ته منع کړی ده. بل صحابه هم لفظ رعینه استعمالو او تاسو هم استعمالوي. تاسو غلطه معنا اخلي د دې وجنه الله تعالی دا منع کړ چې لفظ رعینا مو وي بلکې انظر نه وي. دا اخري شبهه جواب شپاړه اولس میشه بیت المقدس لمونځ او بیت کعبه په طرف دا خو الله امر دی نو تبه منی. ان الله على كل شيء قدير، ان الله له ملك السماوات والارض. د زمکو اسمانونو اختیار الله لري، نو موږ هم د الله په اختیار کې اوسن چې موږ له امر کې اسې موږ منو. دا به تناقض نه بلکې دی ویل شي عین ایمان. دین اوري سوي پنځه سجرونه اورټنې خاص کر مبارک دي کې يهود غواړي الله او جتا او مرتد کی حسد ایتا او سرا دین ورسه به وایي چې د خلک د عقیده لري جنت لبا سره داخلي چې يهودي او نصراني بل څنګه نشي. الله تعالی به جواب کوي. د جواب حاصل لا من اسلم وجهه لله وهو محسن.
جنتی انسان د توحید او سنت والا دی کله چې د انسان عقیده او قران او سنت برابرې به بو یې يهود نصارا ګور خپل مابین کې اختلاف لري يهود نصارا او مخالف هغه دي بل زجر په بیان کې عاده چې دومره ظالمان خلق دي خلق الله د جمعات نه منع کوي چې د جمعات له بنه راځي مومنان الله تسلی ورکړه ولله المشرق والمغرب چې منه کړه الله یو بل خوارش زموږه خدای الله ده بل ځای کې مونږ وکړو دین اور سب الله به رټنه ورکی هغه شاله شي ملائک د الله لوري نه غني سوق عزیر د الله بچي غني يهود ویل چې عزیر د الله زوی دی نصارا ویل عیسی د الله زوی علیه السلام مشرکین ویل چې د درې سو شپته الہ کوم چې کعبه کې د الله برخداران دار شهر لپاره جدا جدا ډیرو طریقو باندې والله ایمان ردوږي سبحانه الله د ارګ اسمه نقصان نه پاک دی بل له ما فی السماوات والارض د زمکو اسمانونو اختیار واز الله سره دی دریم کل له قانتون دا ټول الله العاجز دی څلورم بدی او سماوات والارض زمکو اسمانونو ایجاد شکل الله کون هیڅوک د الله برخدار نه ونه وسم نشته کنه آینده بم دی نه ملائکه او انسانان نمړ نه ژوند دي کله فیصله دی وکارو کې ناغه الله وکیږي وي به باخر کې وسجر فدی دی خلکو ویلې چې موږ سره الله برای راس او مخه خبرې وکړي خله وړي او خبرې ډېرلوي نبی صلی الله علیه وسلم الله تسلی بیان کی ان ارسلناک بالحق و نبی تخر توحید تشهید پر الله یې موږ لګلې دا قرآن موضوع ده څنګه یوازې د یو الله بندگی وشي رکوع اغله وشي سجده اغله وشي आवाज اغله وشي قانون دا قوم منل شي لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث په تشریح قرآن مجمل دی رسول الله تشریح کړي به باخر کې ادب ورکی جواب دیو شبیه بوږي چې ګوره يهود نصارا څومره خلک دي دا موږ سره اعلان ضروري کوي جواب ترسو پورې چې خالص يهودي او نصراني ان شاء الله وای چرته دا خلک نه خوشالي کی ظاهري دي خبرو من الله وي دوکه کېږي منځ کې الله ترغیب ورکړي اسلام لره انه هدى الله هو الهدى یقینا حق دین الله هغه اسلام دی یبل تعبیر معنی قران او سنت به بدلیل نقلی ذکر کې بنی اسرائیل نه ربتم د آیات مخکې سره داري سلام نمبر آیت کې ویلي دي خلق الله لوزونه مات کړو نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون دی آیات کې والله په ایمان شواهد ذکر کی ځکه قران کې قانون داري دعوه شکل کې نو متصله بس دلایل راوړي اسه وی خبر الله نه کوي نبی دویم د مخکې آیات کې ویلي يهود الله وی لوزونه ماته کله شي کړو په وخت د فوقیت د غر کې یا انبیو سره د نبی بارک یو سریو نمبر آیت کې بوئی لوزونه مات کړل لیکن هغه کتاب هم وګورځو چې کوم کې الله لوزونه کړی تورات الله وی لري کې قران الله وی لري کې ولما جاءهم الله وشكل راغ الى رسول من عند الله اذا الله دخوانا جاءهم دوی لراغي چونکه الله یو استاد را لګل لیکن شاء الله لګل الله یو هم دوی له مهم خلق دا دې تعین پکار رسولن کی تنوین د پاره تعظیم مراد دینه محمد صلی الله علیه وسلم دې ډیر عزتمن او اوچت انسان عزتمن او اوچت انسان داري یورس ابو ذر پختنه وکړه رضی الله تعالی عنہ
یا رسول الله وی څنګه تعالی معلوماتو شو چې ته د الله نبی وی ویلیا بازار یو خړګي د عربو کې روانم یو دوه ملائکه راغلي د انسانانو په شکل یو بلی ویلا غدا دا هو معنا غدا د اخر زمانه نبی او تلې کې خدا دیو تر کې ځکه نو علم جانب مقابل کې بل سړی ویزه پیدل به بل انسان به پیدل لسو ګورات تاسو پوری په اخر کې داخله ما باندې سمنه سره و دوړي ځکه زما تر دمر درنه لاړه زما جانب پټ دی بل ورته ویلې کبه دی جانب کې نبی صلی الله علیه وسلم ناسي دی بل جانب کې دا ټول دنیا کې دا ګوره درندي څه مقصد حدیث دلیل بدی چې محمد صلی الله علیه وسلم لوی انسان دی عظیم شخصیت خبر هم درنه ده لکه څنګه چې نبی عزتمند دی دغه شان خبره کې ډیر زور او طاقت دی حدیث تعالی او مسلمان راغی بل طرف باندې د لکونو د زرها علماء اقوال و دا ټول و محمد صلی الله علیه وسلم خبره نه قرباني کی لکه څنګه چې نبی پر عام انسانانو باندې درنده خبرم د نبی ګوره درنه ده بل چاره پروا نه ورانه شاول الله سے منقل الانصاف کی کله چې مسله باندې د نبی صلی الله علیه وسلم دلیل موجود حدیث لیکن بل طرف دی بل چا خبره موږ راواخصه دی عالم خبره ده بل فما